سلامونه دوستانو. تاسو د خوب په اړوند لومړی خبرونه ته رابلم. په دې خبرونه کې زه غواړم د خوب د اهمیت په اړه تاسو سره خبرې او بحث ولرم. خوب او د خوب اهمیت خورا ډیر ده، خو په لنډو څو مواردو کې هغه څه چې زه غواړم یا د خپل علم او مسلک له اړخه غواړم تاسو سره ځینې توضیحات ولرم، هغه به تاسو سره شریک کړم. لومړی مورد اجازه راکړئ دوستانو چې دا تاسو سره شریک کړم چې خوب د ژوند یو مهمه برخه ده. له بده مرغه ګڼ باورونه، دودیز اعتقادات او باورونه د خوب په اړه دا دي چې خوب د وخت ضایع ده. هر هغه انسان چې ډیر خوب کوي یا خوب کوي هغه ښه انسان نه ده. موږ ته به د درس په وخت کې، د مکتب په وخت کې، حتی زموږ ښوونکی ویلی چې تر ټولو ښه شاګرد، تر ټولو ښه متعلم هغه ده کوم چې په شپه کې 1 ساعت 2 ساعته خوب کوي. موږ ډیر ځله د ډیرو هوښیارو خلکو په وسیله، د ډیرو لوستو خلکو په وسیله دې ته هڅول سوي یو، تشویق سوي یو چې خوب یو بې ارزښته مورد ده او بیداری یا هوښیاري ډیر مهمه ده. موږ تر هر څه ډیر باید هوښیارۍ ته، کار ته، درس ته، لوست ته او ورته نورو مسایلو ته اهمیت ورکو، نه خوب ته. چې دا نن سبا او اوس چې موږ تحقیقات کوو دوستانو، دا ثابته سوې ده او دا ورځ تر بلې ثابتېږي چې خوب ډیر مهم ده. یعنی و چون نیمی عمر در خوابیم پس چرا راحت نخوابیم. متاسفانه موږ راحت خوب، هوسا خوب، سالم خوب او آرام خوب نلرو. یو مورد. دویم مورد، خوب اصلا د بدن چاره ده. خوب موږ ته معمولا د یو بدني چارې په حیث مطرح ده په سایکولوژي یا ارواپوهنه کې. کله چې موږ ویده کېږو دوستانو، خوب د دې مغز د دې فرصت پیدا کوي چې استراحت وکړي. مغز د دې فرصت او وخت پیدا کوي چې آرام وکړي، یعنی دم وکړي. مغز او د انسان د بدن هر غړی دې ته ضرورت لري، دې ته اړتیا لري چې دم وکړي، استراحت وکړي. او د مغز لپاره تر ټولو ښه دمه، تر ټولو ښه استراحت دغه خوب ده. دویم، په همدغه استراحت کې، خوب کې او د خوب په لړ کې مغز ریکوري کیږي، یعنی مغز بیا جوړیږي، مغز بیا تنظیمیږي، مغز بیا پیلیږي، مغز بیا شروع کیږي، مغز بیا تازه کیږي. مغز داسې کیږي لکه په سهار کې چې د ګل په سر شبنم پروت وي. په دقسې یو شکل، حیثیت او نقش لري. او زموږ خوب یعنی زموږ مغز آرامه کیږي او هوساینه پیدا کوي. او دا خو نور د دوستانو واضح ده او څرګنده ده چې مغز بیا څومره په روان او په ذهن څومره یو تر بله نقش سره لري، یو تر بله څومره یو پر بل اغیز لري او څومره کولی شي یو بل له یو بل نه متاثر کړي. دریم مورد دوستانو، هماغه ډول مې چې اشاره ورته وکړله، د ریکورۍ په اړخ کې د انرژۍ بحث هم ده. یعنی هر عضو د بدن، زموږ د بدن هر غړی خپل انرژي ته اخیستلو ته او ضایع کولو ته، پوره کولو ته، لرې کولو ته، اخیستلو ته، ورکولو ته ضرورت لري. زموږ د بدن هر غړی انرژي اخلي او بیرته ضایع کوي. مغز هم کله چې خوب کوو، کله چې ویده کیږو، مغز خپل انرژي اخلي. ذهن هم خپل انرژي اخلي، بدن هم خپل انرژي اخلي او عواطف هم خپل انرژي اخلي. یعنی هغه څوک چې یو سالم خوب او ښه خوب، آرامه خوب، روغ خوب لري، د ذهن انرژي، د جسم انرژي او د عواطفو انرژي بیا جوړیږي، بیا سمیږي. ټول هغه اجزان چې نن له ذهني اړخه ښه فکر نشي کولای، ښه پرېکړه نشي کولای، ښه نوښت نشي کولای، یا له جسمي اړخه ښه استواره کېناستلی نشي، استواره ګرځېدلی نشي، یا حتی د سترګو شا خلطې کړي،
دا د خوب د جسمي اړخ ته نه پاملرنه یا توجه ده. هغه انسانان چې خلق ستونزه لري، بې حوصلې کېږي، مینه نسي کولای، طاقت نسي کولای، خوند نسي اخیستلی، انتظار نسي ویستلی، لذت نسي وړلی، یعنی دا چې له عاطفي اړخه ستونزه لري او کله چې یو سالم خوب، یو ښه خوب ترسره کېږي، دا موارد یعنی ذهني موارد، د انسان ذهن، د انسان بدن او د انسان عواطف بیا جوړیږي، بیا سمیږي او بیا خپلو چارو ته تیاریږي.